ډلې یا بلوچ لیبریشن آرمي دا وکړې ده چې هغه په کوټه کې د پاکستان په پوځیانو باندې ځانمرګي برید کړی دی. پاکستانیان وایي عام ولس پکې وژل شوی دی. پاکستان حکومت چې کوم یو وزیر دی هغه یو وار بیا افغانستان ته ګوته نیولې ده او د افغانستان د طالبانو بیان د دې پیښې غندنه کړې ده. د دې ټولو خبرو په خپلو کې تعلق څه دی او ولې دا څلور مهم ټکي چې دي دا په پام کې نیول پکار دي. د طالبانو افغان طالبانو غندنه د پاکستان په افغان طالبانو یا په افغانستان کې په واکمنانو باندې تور او تهمت او د بی ال ای داو د پاکستان داوی ځان لولې دي. لومبه براشو د پیښې ته تر اوسه پورې تصدیق دا شوی دی چې 12 کسان وژل شوي دي چې پکې پاکستانیان وایي زیاتره عام ولس دی او دا د اختر ریلګاډي چې پېښور ته په کوم کې چې اکثره په بلوچستان کې پاکستانی امنیتي مامورین وي هغه وړي دغه لپاره گاډي وو او ریلګاډي اورګاډي او یو شټل ریلګاډي چې د نوري سورلای دي تر وړلې چې برید په وشو دا د پاکستانونو خیال دی. خو دا څنګه دا چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د کوټینا پېښور طرف ته د پاکستان پوځي نیمه پوځي دستې چې دی هغه په اختر کې ځي او اکثره په حمله کېږي. تیر کالو هم داسې شی چې هغه باقاعده ریلګاډي برمته کړی وو یا غوا کړی وو او بیا هغه دا وکړه چې د داو وکړه چې د سلونه زیات خلک وجلې دي. پاکستان آی اس پی آر ویلو چې شپږ یا دریش کسان مړ دي او دهشتګرد چې دی هغه وجلې دي. نه دی دلون بیزل نه داسې کېږي او د هغه پیښې وروسته بیا پاکستان چې کم د پاکستان د پوځ وسنې مشر دی جنرال عاصم منیر چې په هغه وخت کې د پوځ مشر اوس د پاکستان د وسلوالو ګډو ځواکونو مشر دی او فیلډ مارشل دی. نو هغه ویلو چې وسلوال به نه پرېږدي او د وسلوالو معافي نشته دی اوس او د هغې وروسته هغه ویل چې د خبرو وخت لاړ ماته یاد دی هغه ډېره غټه دعوه کړې وه اوس به دا الیمینیټ کېږي له منځه به وړل کېږي. بیا چې پاکستان کله په افغانستان کې حمله شروع کړې نو ورسره هغه د فتنه الخوارج د ټکی سره فتنه الهندوستان ټکی هم کاروي او د دې اشاره دا وی چې په افغانستان کې فتنه الخوارج ټي ټي پی کم چې پاکستان غني او فتنه الهندوستان کم چې بی ال ای غني د هندوستان په کومک او لمس باندې په پاکستان کې حمله کوي نو د دې دوړو د ختمولو اشاره کړې وو. په پاکستان کې دنه هم په بلوچستان کې د نوي عملیاتو لپاره هغه غږ کړي وو په ځینو سیمو کې نوي عملیات شوي هم وو. خو یو ور بیا د حمله په دې ورستو کې نوري حمله هم ډېرې شوي دي چې په هغه پوینټ باندې یا په هغه ځای کې کم ځای چې بیا حمله کېږي سکیورټي یا امنیت چې دی هغه زیات تړل شوی وي کیمرې هم شته دی پولیس هم شته دی پوځ هم شته دی افس هم شته دی وغیره وغیره. نو بلوس بلتون پالی خپل ځانمرګي یا حمله کوونکي دغه ځای ته ورسوي دوه معنی دي. یو خدا د چې د پاکستان په امنیتي نظام کې کمزوري دي غټه خبره لازمه ده دا او دویمه دا چې د بلوس بلتون پالو چې کم توان دی د حملو توان دی د وسلو توان دی هغه اوسه پورې موجود دی بلکې طاقتور دی کمزور شوی نه دی. یعنی د دې کمزورتیا ذکر نه ثابتېږي دی چې هغه اوس هم حمله کوي ځای په ځای او دغه شانتي غټ نقصانات چې دی هغه ورسولی شي. نو د پاکستان د پوځ د مشر عاصم منیر صاحب د تیر کال وینا او په منځ کې بیا بلوچستان کې اپریشن یا په افغانستان کې حمله چې دي هغه داسې معلومیږي چې د بلوچ بلتون پالو ملا نه د ماته کړي او هغه اوس هم په پوره توان سره په پاکستان کې د خپل اهداف چې دي په نښه کوي او حملو کولو توان لري. دا د دې یو اړخ شو او د کې داوی چې د دوړو طرفونو ته کېږي او ځینې خبریالانو سره چې ما خبرې وکړې نو هغه وایي چې زیاتره توګه باندې بلوچ بلتون پال چې دي هغه چې کله دا یو ځانمرګي راولېږي او ځانمرګي سره دغه نور ملګري هم راغلي وي او د هغې ویډیوز هم جوړېږي په ممکنه توګه د دې پیښې ویډیوز هم راشي او قسم مطبوعاتو ته ډېر اصلي خبرونه د پوځي او حکومتي ادارو لخوا نه ورکول کېږي. خو کله چې دا ویډیوز راشي نو به کې بیا تصدیق وشي چې و زیاتره زیانونه چې دي هغه پوځي یا نیمه پوځي دستي امنیتي چې دی هغه ته وخت دي او د کې زیاتره خلک وژل شوی دي. دا عملیات زه فکر کوم د دې حمله سره نه ختم شوي دي نه ختمېږي دا به بیا هم روان وي او د بلوچ بلتون پالو چې کوم ډیمانډ غوښتنه د هغه لا اوس هم موجود د هغه چې د پاکستان د دوی په خاوره قبضه کړې ده د دوی په وسایلو قبضه کړې ده د دوی بچیانو سره ظلم زیاتې کېږي هغه اغوا کېږي هغه په اجتماعي توګه وژل کېږي هغه د خپل حق خبرې چې وکړي د خپل
ځمکه باندې د خپل اختیار خبره چې وکړي هغو ته غدار ویل کېږي. نو دې هېواد سره نور پاتې کېدل ممکن نه دي. موږ لحاظه د پاکستان نه ازادي غواړو او د ازادۍ جنګ کوو. پاکستان دې ته د هندوستان لاسپوڅي وایي او چې دا د هندوستان لاسپوڅي دي او د هندوستان نه پیسې اخلي او د هندوستان په لمس باندې په پاکستان کې اړې غړې جوړوي او د دې اړې غړې جوړونکو لپاره په پاکستان کې ځای نشته دی او دوی چې څه وایي دا سم نه دي او دروغ دي. دا خو د ټولې قصې سرخلاصه شو. اوس به راشو پاکستان یو وار بیا په افغانستان باندې تور پورې که او د پاکستان چې کوم لومړی وزیر دی یا وزیر اعظم دی هغه دا ویلي چې موږ ته د دهشتګردو مرکزونه هم معلوم دي او د هغو د نیت نه هم خبر یو او موږ به د دهشتګردو مرکزونه هم لټوو هم به یې ختموو او د هغو نیت موږ ته معلوم دی. اوس د هغو سره خبرې اترې نشي کېدی. دغه شان د پاکستان چې کوم مثال په توګه د ریلوې وزیر دی د پاکستان د پنجاب د پنډۍ ښار نه حنیف عباسي چې د عمران خان په وخت کې د نشئی توکو د دوایانو لپاره د دوایانو خرڅولو په جرم کې په بند کې وو. حنیف عباسي په پنډۍ کې او ډېره غټه دغه چې دی دغه د پنډۍ بل رقیب سیاستدان چې دی شیخ رشید احمد هغه دی نیولی وو جیل ته ور اچولی وو. خو اوس د ریلوې وزیر دی حنیف عباسي نومې دی. نو دی وی چې دا چاودنه چې شوې ده په دې کې د دهشتګردو چې کوم نیت دی هغه پاکستان نشي کمزوری کولی. یو دا خبره کړې ده. هغه بیا کوټ ان کوټ دا وایي چې هندوستان او افغانستان د هندوستان او له افغانستان چې کوم د دهشتګردو نیټورکس دي هغه داغي چې کوم ناوړي مقاصد دی او اهداف دي هغه پاکستان به داغي مخه نیسي او نشي د کامیابی دی د پاکستان خلاف په دې کې. د دې نه مخکې پاکستان بیا ویلي وو لکه مثال په توګه د پاکستان د پوځ ویان په وروستۍ مرکه کې احمد شریف چودھری لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری چې د دهشتګردو مرکزونه اوس هم په افغانستان کې شته فتنه الخوارج ته او ډیره په سخته لهجه کې ویلي و چې د عملیات به روان وي دا نه ختمیږي او د خبرو اترو چې کوم دروازې دي هغه په مکمله توګه تړل شوي دي او هلته دهشتګرد موجود دي. افغانان طالبان چې دي هغه د افغانانو نمایندګان نه دي او د هند په لمسه باندې پاکستان کې اړې ګړې جوړي بلکې هغه دا ویلو چې دا خو یو رژیم دی او په زور قبضه شوی رژیم دی او د دې مخه بنسي. البته پاکستان د دې حمله باندې د طالبانو لخوا چې کوم ریاکشن راغلی دی هغه بدل دی. هغه خو د طالبانو چې کوم ویان د مرسیال دی هغه وایي چې تخاري صاحب هغه وایي چې د دې حملې غندنه کوي او د عام ولس وژنه چې ده په دې باندې دوی د دې فکرمند دي چې د دې مخالفت ښودلې. د مثال په توګه دغه ټکي دا دي که زه د هغو ټکي تاسو ته ووایم هغه دا دي چې دوی دا د دې قسمه حملو اجازه چې ده نشته دی او دا حملې چې دي نه دي کول پکار. زه به دغه ټکو ته لاړ شم چې هغه په کوم انداز کې خپل ټکي ویلي دي. نو هغه وایي چې صاحبه دوی چاته هم دا اجازه نشته دی چې د دې دا قسمه عبدالقهار برخی صاحب وایي چې په ملکیانو هر ډول برید غاندي. نو پاکستان کې خو البته بیلې چې دی هغه خو داسې وایي چې د کې ملکیان نو پوځیان وو. البته پاکستانیانو دا ویلي دي چې د کې ملکیانو نو. اوس طالبانو زه فکر کوم چې د پاکستان چې کوم دریځ دی رسمي هغه سم منلی دی او د بیلې دریځ سم نه دی منلی او بیلې چې وایي په دې کې پوځیان وژل شوي نو هغه دریځ دوی سم نه دی منلی ځکه دې ته ملکیان ویلي دي یعنې د پاکستان دعوی سمه منلې ده او په دې باندې هغو چې کوم خپل غندنې بیان دی هغه ورکړی دی. ځینې ما چې اوس رسنۍ کتې نو په مطبوعاتو کې په دې باندې باس روان دی چې افغان طالبانو د دې مذمت ولې وکړه او دا څرنګه د یقین وکړه کنفرم یې کړل چې په پاکستان کې په کوټه کې چې کومه ځانمرګي برید شوی دی په دې کې وژل شوي خلک عام ولس باید صبر یې کړی وی او په قلاره دا بیان ورکړی وی. یعنې کوم څنګه چې ایران د دې مذمت وکړه قسم د دې پیښې ډېر وخت شوی دی 12 ساعته نه زیات وخت شوی دی چې دا پروګرام ریکارډ کوم او دلته ورځ د دا ماسپښین دی تاسو به وینئ نور هم دا قتلی دی. نو زما مطلب دا دی چې د افغانانو دی باندې شک سره دا هم ویلی دي چې آیا طالبان وسم د پاکستان سره د دوستۍ او د ملګرتیا په تلاش دي، پاکستان سره وسم اړیکې ښې کول غواړي، خو پاکستان خو په دې تور پورې کا
چې دا د افغانستان کې نیټورکس دي د هندوستان او د فتنه الخوارج نو باید د دې ځواب ویلې وي په ځای دي چې غندنه کړې وي چې په افغانستان کې نیټورکس نشته دي باید ویلې وي چې پاکستان دروغ وایي پاکستان چې دی هغه منګ افغانستان چې دی ناجایزه او غیر ضروري توګه باندې بدناموي په نړۍ کې د ترهګر په توګه ترهګر د مرکز په توګه نړۍ ته ښایي باید یو سفارتي سخت جواب ورکړی شوی وي او دې کې باقاعده ویل شوی وي چې پاکستان کې د عام خلکو وجنې موږ مذمت کوو یا یې غندنه کوو خو کچري پاکستان دا بیا په موږ تور لګی نو د دې نه د قلار شي قسم افغان طالبانو وین ذب الله مجاهد یو شمه نور وخت په وخت امیر خان منتقی او نور بیا ویلي دي پاکستان ته چې په ځای د دې چې تاسو په افغانستان تور پورې کوي په خپل خوره باندې په خپل هیواد کې په پاکستان کې دننه چې کم دغه دي دا ترهګرو مرکزونه دي یا تاسو په امنیتي طاقت کې توان کې کمی دی هغه پوره کوي په ځای دی چې په موږ باندې تورونه پوره کوي یو ځل خو سراج الدین حقانی دا هم ورته ویلي چې صاحب ګوره زموږ خپل مشکلات دي موږ خپل مجبورۍ لرو موږ خپل چیلنجونه لرو موږ خپل د کور غم کوو نو تاسو د کور غم نشو کولی تاسو د خپل کور غم په خپل وکړئ تاسو په کور کې داسې کېږي چې هلته دهشتګردي او دهشتګردي کېږي نو د دې نه تاسو باید د افغانستان باندې تور پورې نه کوئ اوس هم البته رپورټونه دا دي په دې بیان کې تر دې حده پورې حقیقت چې په پاکستان کې اوس هم د ټي ټي پي نه علاوه د خراسان څانګه د القاعده د ایست ترکستان موومنټ د پنجابي طالبانو او نه علاوه یو شمېر نور د وسلوال تنظیمونه چې دي فعال دي او د دې شمېر تقریبا شپږ اتیا ده چې په هغو بندیزونه لګېدلي دي خو د هغو مرکزونه اوس هم شته دی ځای په ځای چې دي مثال په توګه د پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې په لکه مروت کې ډر اسمل خان کې بنو کې هغه تر پولی پورې نو تاسو وینئ چې پولیس په خپله وایي د هغو مرکزونه شته دی د هغو خلاف عملیات کېږي به وخت په وخت په تېر اونۍ دوه اونۍ وړاندې چې په بنو کې کوم برید شوی په پوسته باندې په کوم کې چې پولیس غړي وژل شوي وو نو هغه هم ټي ټي پي کړی و او هغه تقریبا شپږ اتیا کیلومتره د غلام خان بندر نه تر بنو پورې لار ده نو هغه د هغه ځای پولیسو دا ماته ویلي و چې صاحب د دې ځای طالبان چې د هغو دا کار کړی دی او هغه د دې سیمه کې د عملیات کوي یعنی په دیر کې موجود دي په باجوړ کې موجود دي نو هغه دا هم ورسره ګیله کوله چې دا طالبان دلته موجود دي خو دوی خلاف چې موږ عملیات وکړو موږ یې ونیسو موږ د دې خلاف پورته شو د پاکستان پوځ یا استخباراتو غړي د شپې راشي او هغه زموږ نه خلاص کړي نو د طالبانو په دغه دریځ کې دې حده پورې صداقت کاري چې وو په پاکستان کې دننه د پاکستان کې دننه د پاکستان پولیس هم وایي د پاکستان د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي هم په وروستي تقریر کې یو خبره کړې وه چې صاحبه ته ډالر اخلا خو په دې ډالر اغوستو باندې په دهشتګرد ما موج د مانه قلار شه ابل چې کوم تاسو به دا ټکي حیرانه شئ چې دا ټکي چې کوم دی دا د دیر کې دا ټکي به تاسو کوشش وکم چې وورم چې په دیر کې چې کله پولیس غړي وجل شو نو د دې پولیسو په خوانې ملګری چې هغه څه ویل یعنی دا حیرانونکي ټکي دي تاسو کدی ته وګورئ سئ دوه مړی ما وسولم باور لا اله الا الله محمد رسول الله فزا بخور ساتم 75 و مړی مې چې سید عزیز مې ولم باور ټیک شو ته زمونږ سربرای ډي سي صاحب سم کېنه د کمانډنټ صاحب سم کېنه نورم مو وای نه ښه سپام تاسو وای نه خو نورم مو وای نه ټیک شو سپام به وای نه دا یې شوی نه سپام به وای نه مرته نو په داسې حالاتو کې اوس پښتنه یقینا دا په ذهن کې راځي چې پاکستان کې کدن نه پاکستاني پولیس هم دا خبره کوي د پښتونخوا اعلی وزیر هم دا خبره کوي عام ولس هم دا خبره کوي چې دلته دهشتګرد موجود دي دهشتګرد مرکزونه موجود دي نو بیا پاکستان په کم ثبوت او دلیل دا تور په افغانستان ورپورې کوي او افغانانو ته بدر دی وایي او هغه ته وایي چې موږ د هندوستان د فتنه الهندوستان او د فتنه الخوارج مرکزونه چې دا بدل کوو